څلور پنځوسمه شعبه د ایمان د سباله او یاو شعبو څخه دا ده چې هر نارینه هر مؤمن او مسلمان په دې مکلف دی چې د خپلو اولادو ښه تربیه وکړي. دا د اولادو ښه تربیه، ادب ورښول، دینی تعلیم ورښول، دا د هر پلار مسؤلیت دی او دا د دین شعبه ده. حدیث کریمه کې راځي، مبارک علیه الصلاة والسلام فرمایي: ولا ترفع عنهم عصاك ادبا. یو صحابي ته خطاب کوي: ای سړیه، د خپلو اولادو څخه د ادب لکړه مه ایسته کوه. د دوی پر سر دي دا ستا د ادب لکړه ولاړه، خپل سر ته یې مه ایله کوه. او دغسې ارشاد قرآن کریم موږ ته فرمایلی دی: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای مؤمنانو، تاسو خپل ځانونه او خپل عیالونه، خپلې کورنۍ دا د اوره څخه وساتئ. وقودها الناس والحجاره. هغه اور دی چې د هغه بلیدل په انسانانو او ډبرو سره دی. علیها ملائکة غلاظ شداد. پر دې اور باندې داسې ملکې مقرر دي چې هغه سخت دي، رحم نه لري. لا یعصون الله ما امرهم. د الله عز وجل یوه ذره نافرماني نه کوي. ویفعلون ما یؤمرون. هغه څه چې دوی ته امر پکېږي هغه کار کوي. دا سخت وعید دی و هغو کسانو ته چې هغو خپل اولادونه خود سره ایله کړي وي چې څه کوي هغه کوي. او دا یقین به کوو چې په ورځ د قیامت کې هر مشر او هر مسؤل د دغه خپلو اولادو په باره کې مسؤل دی، که هر څونه نیکۍ یې کړي وي په هغه باندې نه خلاصېږي. ځکه حدیث کریمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. تاسو خبر سئ، هر یو په تاسو کې شپانه دی او په ورځ کې د قیامت د هر انسان څخه د هغه د شپنۍ سوال او پوښتنه کیږي. دا یو اوږد حدیث دی. مبارک علیه السلام دا انسانان یاد کړي دي، باچا یې یاد کړي دي، مریه یې یاد کړي دي، ښځه یاده کړې ده، او بیا یې په آخر کې اجمالا دا خبره راونغښتله چې هر یو په تاسو کې مسؤل دی او په ورځ کې د قیامت د خپل مسؤلیت و د رعیت و د چوپانۍ سوال ځنې کیږي. نو دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی. د خپلو بچانو که نارینه وي او که ښځینه وي، د هغو دپاره د اسلامي او شرعي عقیدې ښوول، د دیني تعلیم ورکول، دا مسؤلیت د هر مشر دی. په دې وجه باندې حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي: ويعلموهم وادبوهم. د دې آیات کریمه په تشریح کې فرمایي تعلیم به دیني ورکوي او ادب به ورښیاست. دا دواړه مسؤلیت د مشر دی. او دا څلور پنځوسمه شعبه ده د ایمان د سباله او یاو شعبو څخه.